کومه سلسله چې ما شروع کړې ده د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د لګول شوی باغ چې کوم ګلونه دي هغه کې د یو ذکر شروع دی په هغه کې نن زه د یو بل ګل چې د هغه ډېرې زیاتې قربانۍ دي خپل وطن یې پرېښی خپل مور پلار یې پرېښودل ډېرو سختو سره مخ شو آزاد دولتمند سړی و غلام شو خو ځان یې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام له راورسو او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې کوم باغ لګولی و هغه ګلونو کې یې ځان شامل ک ذکر کوم د حضرت سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه دا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یو صحابي دی سلمان فارسی د فارس اوسیدونکو ایران اصفهان اوسیدونکو پلار یې زمیندار سړی و جیداد خاوند و ښه مالدار و د فارس خلق آتش پرست دي د اور عبادت کوي پلار یې مالدار سړی و آتش کدا چې د هغه کومه عبادت خانه و او عبادت پکې کو د اور نو د هغوی عبادت خانې داسې وي چې په زرګونو کاله یو شان مسلسل به په هغې کې اور بلو چې اور مړ شو خو خدای مړ شو نو هغوی به اور مړ کېدو ته نه پرېښود د دې سلمان فارسی ډیوټي یې دا لګولې وه چې بس تا نه دا اور مړ نشي بس دی به شپه ورځ لګیا و اور به یې بل ساته خو مزه یې نه ورکوله چې داسې دي دا اور بلاوه د دې عبادت کوه فطرت کې شرک نو د خدای قدرت دی بعضې خلکو په دې فطرت کې پاکیزګي وي پاکي وي هغه دا څیزونه نه خوښوي دا بت پرستۍ نه خوښوي یا دغسې نور لهو لعب فضول کارونه د اسلام او د شریعت خلاف کارونه د هغه په طبیعت باندې بوج وي په ده باندې به یو بوج و ده چې دا څه دي دا مونږ لګیا یو د اور عبادت کوو د حق په تلاش کې چې چېرته ماته حق میلو شي وخت یې تیرو الله ورته زړه کې واچول چې د مغرب طرف ته لاړ شي موسی علیه السلام چې کله قبطي قتل که نو موسی علیه السلام خو په مصر کې رالوی شوی و د فرعون په کور کې هغه خو بار دنیا نه ولیدی بس نه پیژنده چې څه د دې خوا څوک دي او دې خوا څوک اوسېږي او دې خوا څوک اوسېږي خو کله چې انسان د حق په تلاش کې وي نو الله ورته لاره سموي قرآن خپله دعوه کوي قرآن وایي څوک چې زما د دین طلب کوي نو هغه ته لنهدینهم سبلنا موږ ورته لارې سمې کړو نو موسی علیه السلام ته الله لار سمه کړه بس داسې روان شو د مدین په لار باندې لاړ اوس الله هم د هغه حق ځای چې دی نو مقدر لیکلی چې ته به د شعیب علیه السلام کور ته رسې او د هغه په کور کې به ستا تربیت کېږي بس شعیب علیه السلام کور ته الله ورسو الله لارې اسانوي دقسې دا سلمان فارسی چې و د داسې سوچ وکړو وی یاره مغرب طرف ته ځم دا مشرقي ممالک دي دا ایران او زمونږ دا پاکستان او دا نو په هغې کې مغرب طرف روان شو مزل یې کو مخې ته یو ګرجه وه ګرجه کې پادري ناست دی او په هغه زمانه کې حق دین عیسائیت و پیغمبر علیه السلام زمانې نه مخکې قصه ده هغه پادری چې دوه کته هغه عبادت کو هغه له ورغه او هغه خپل قصه بیان کړ چې زه دغه سي د حق په تلاش کې راوتی موضوع د دغه بت پرستین او آتش پرستین نفرت کوم
هغه ورته وی بس دلته ما سره اوسېږه او یقیني د هغه عبادت د هغه خوښ شو خو هغه ډېر زیات ضعیفه شوی او کمزوری شوی چې کله هغه وفات کېده نو ورته وی زما یو ورور دی فلانکي ځای کې دی ته دا لار به داسې ونیسې او ته به هغه له ځان ورسې بس که زه وفات شم اخوا ځه کلي ته واپس مه ځه چې کله هغه وفات شو نو د کډه واغشت او روان شو هغه پته چې یې ورکړې و هغه پسې لاړ هغه همدقسې پادري و عیسایي و عبادت یې کو خپله ګرجه کې کله چې هغه ورسره بوډا شو او ضعیف شو کمزوري شو او مړ کېده ده ته یې ویې ته به ځان روم ته ورسې او په روم کې چې کوم زمونږ غټ پادري دی هغه له ځان ورسوه ډېره ښه ده روم ته یې ځان ورسوه په روم کې بس هغه اخیری وخت او هغه هم بوډا او ضعیف او وفات کېده ده ورته وی زما به کومه لارې زه کوم خوا لاړ شم هغه ورته وی دا ورځې داسې دي دا حالات داسې دي چې کوم انجیل کې پیشنګویی مونږ ته میلاو شوی وي چې آخره زمانه کې به یو پیغمبر پیدا کیږي د هغې پیغمبر د پیدا کېدو وخت دی او هغه به د قجورو په وطن کې پیدا کیږي نو زه چې مړ شم نو بس ته په مخه ځان د قجورو وطن ته رسوه هغه ورته وی زه خو ډېر زیات په عذاب شوم د خپل ایران نه را روان یم او روم ته راورسېدم هسې نه اوس د دې نه وروستو خطا نشم نو هغه پیغمبر چې راځي نو ما ته د هغه لږ شانتې څه علامات وښایه اوس زه لاړ شم او هلته په کفر باندې ووړم شرک باندې ووړم نو څه علامات یې راته وښایه چې د آخرې زمانې پیغمبر کې به څه علامې وي هغه ورته وی علامې درته ښیم په مخکنو کتابونو کې د هغه علامې راغلي دي یوه علامه خو دا راغلې ده چې د هغه په دې اوږو منځ کې دلته مهر نبوت دی د غوښې داسې یو ټوټه شانتې ده دا به د آخرې زمانې پیغمبري او دویم دغه پیغمبر چې دی صدقه نه خوري چې ته ولې صدقې مال یوسې ورته وایې دا صدقه د خیرات مې کړی دی هغه د صدقې مال په خپله نه خوري او دریم هدیه که دی وله یوړه ورته وایې دا هدیه ده نو هدیه قبلی دا درې نشانات دي ته لاړ شه د قجورو وطن ته هلته به تا ته میلو شي بس چې کله دغه پادري وفات شو سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه را روان شو یو قافله وه تیاره وه عربو ته او دی داسې کشر هلک و لا ماشوم و هغې کې هغه خو ټول دغه عربو خلک دا خو ډاکمار او شوکمار او دغه خلک و چې دی یې ولیده به ځان سره یې چې راځه و به دې رسو چې مکې ته یې را رسو نو هغه یو کس په یو یهودي باندې خرڅ کړ وایي دا مې در خرڅ کړی دا غلام هغه د هغه غلام شو هغه مدینې منورې ته ورسو سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ په خپل فرمایي وي زه په مدینه منوره کې ومه دا هغه يهودي په باغ کې به مې کار کو او په دې تمه باندې ومه چې کله به د قجورو په وطن کې هغه پیغمبر را پیدا کیږي وي زمانه تېرېده و یو ځل زه باغ کې مې کار کو لګیا ومه قجوري ته ختلې موچت زما دغه مالک هغه لاندې ناستو د هغه یو د تره زوی و هغه په منډه منډه راغی باغ ته او ده ته وایي د باغ مالک ته چې یا د تره زویه هغه د کم پیغمبر چې خلک په انتظار و هغه خو راورسېد قبا ته مدینې منورې ته راورسېد
دغه وخت کې پیغمبر علیه السلام هجرت وکړ. وی ما چې دا خبره اوریده نو وی زه خو د هغه په انتظار وم، ما خو زمانې ما خو ستړې کړې وه، زه خو د ایران نه پسې راغلی وم او زه خو آزاد سړی وم او ما غلامي قبوله کړه او خدا خدمتونه کوم، دا خو ما د دقې ورځې دپاره کول. نو وی د ډېرې خوشحالۍ نه د بره قجورې نه مې رو دانګل لاندې راکونو شوم، رو مې دانګل. وی هغه مالک ته مې وی چې څه وایي دا څه وی هغه رانه یو پړق ویسته چې تخته خدای دې ښه که خپلې خجورې کار کوه، ستا دې خبرو سره څه کار دی. وی هغه رانه پړق ویسته او ما ته ویل چې زه خو ولاړم ته وخت مې موقع مې تلاش کوله چې زه د دې کاره فارغ شم او زه د دې کارونو نه د ده سترګو نه لږ پناه شم چې زه لاړ شم هغه پیغمبر په خپله وګورم چې دا څوک دی او دا کوم ځای کې دی او دا څه نمونه سړی دی. وی موقع مې یو ځل بیا مونته وی ځان سره مې داسې قجورې لږې شانتې راواغښتې او قبا ته رالم. پیغمبر علیه السلام قبا کې وی صحابه ورسره ناستو، خلک ورسره ناستو، زه رالم وی ما قجورې ورته داسې ونیوې چې حضرت دا صدقه ده. پیغمبر علیه السلام رانه واغشته، قبول یې کړه او بیا چې کوم ملګري ورسره ناست وو هغوی له یې ورکړې قجورې وې دا وخورئ. پیغمبر علیه السلام ته ونه خوړه. وایي زه پوه شوم چې دې صدقه نه خوري، دا ما ته چې کوم هغه پادري ویلي د هغه خبره بلکل رښا ده، صدقه نه خوري، یوه علامه خو پکې شته. وایي بیا زه خو نوکر سړی وم روزانه نشم راتلی. وایي سروزې پس بیا قجورې مې ځان سره راواغښتې او رالمه. پیغمبر علیه السلام ناستې، صحابه ورسره ناستي. وی ما قجورې وله ورکړې او ما ورته وی چې حضرت دا هدیه ده. وی پیغمبر علیه السلام رانه بیا ډېرې په مینه واغښتې او بیا کوله وکړې. نو وی یوې ته په خپله وخوړه او نورې په ملګرو باندې تقسیم کړې. وی ما وی چې دا دویمه خبره م رښا شوه، هدیه خوري او صدقه نه خوري. وی بس زړه مې مطمئن شو. نو وی پټ ایمان خو مې راوړی خو ښکاره ایمان مې نه راوړله. ما وی چې ورګه پوره علامې پکې وګورم ځکه زه د ډېر د لرې مسافر راغلی ما ډېرې سختۍ تېرې کړي دي. وی بیا درېمې علامې دپاره وی زه تلاش مې کو چې کله به چې پیغمبر علیه السلام دا مهر نبوت زه وګورم. وی دغسې یو موقع وه پیغمبر علیه السلام څه باغ کې و که یو ځای کې و. نو وی زه داسې لیدم چې دی رانه تاویږي را تاویږي چې دی دا مهر نبوت وویني. نو پیغمبر علیه السلام ما ته آواز وکړه چې راشه. نو زما دا غو چې دا صادر دی چې دا صادر ته اخوا شي نو زه به دا مهر نبوت وګورم. وی پیغمبر علیه السلام په خپل هغه صادر لرکه چې راشه وګوره د کوم سیس په تلاش کې چې ته وې نو راشه هغه وګوره. نو وی مهر نبوت یې راته وښوده او راته یې وی چې هغه پادري تا ته کومه خبره کړې وه نو بلکل یې ټیک کړې دي. وی ما ورته وی چې یا رسول الله کلمه راته ووایه چې اوس مسلمان شم. نو وی بیا مې کلمه وویل او مسلمان شوم. دا د ډېرو سختو نه وروستو سلمان فارسي رضی الله تعالی عنه ایمان راوړ. خو ایمان یې د هغې زمانې نه په زړه کې و چې د پلار په کور کې په اصفهان او په ایران کې و، ماشوم و خو زمانه تېره شوې وه. په صحابو کې د دومره عمر د چانو تاریخ لیکلی 3.5 کاله عمر و. د ډېر عمر یې تیر کړی دی. پیغمبر علیه السلام سره دی په غزوه احد کې او په غزوه بدر کې نه دی شریک شوی. په غزوه خندق نه وروسته چې څومره غزاګانې شوي دي په هغې کې بیا ورسره شامل شوی دی.
غزوه خندق کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مشوره کوله دشمن زورور دی مونږه کمزوري یو په مدینه منوره باندې حمله کوي د شاته نه يهود دي د دوی نم خطر ده د مخې نم خطر ده څه چلو کو صحابه کرام یو مشوره ورکوي بل ورکوي سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ مشوره ورکړه یا رسول الله صلی الله علیه وسلم زمونږ په ایران کې چې بکله دغه سي حالات پیښ شو ورګه د ایران د ماشوموالي د په ایران کې تیر کړي دي دو تجربه وا لیدل کتلې د ماشوموالي نه داسې کړیو چې کله به دشمن مضبوطو نو زمون خلکو به ته مخې ته خندق وکنيست چې را نشي په خندق چې را پوري ونیسي لاس په لاس جګړې به یا رسول الله په ایران کې به خندق کنيسته کېده نو کوم وته خندق وکونو نو یو رکاوټ په وته جوړ شي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دغه مشوره خوخه کړه وی ډیره ښه مشوره دی وکړه صحابه کرامو ته لس صحابه کرامو ته لګ ځای ورک وی دا تاسو ذمہواری د خندق په وکنه مساجد خمسه په مدینه منوره کې چې کوم 15 جمعهتون دي دا هغه مقام دی مین روډ چې کوم الته دا جمعهتون مخه ته تیر شوی دی هغه خندق ځای دی دا روډ چې دی نو دا خندق نو دا د سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ مشوره باندې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام کنيستو او سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته یا رسول الله زه خود د يهودي غلام یم چې د غلامین اخلاص څه طریقه راته وخایا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وتوی وی کتابت وسره وک کتابت دا مطلب چې زمانه سونه پیسې غواړي در بکم زب مزدوری کوم تعالی او پیسې در کوم هغه مره چې هغه ستا شرایط پوره کم زب بیا آزاد دي ته کتابت وي کتابت وسره وک مالک لراغه مالک ته وای زه ازادي غواړم ما سره کتابت وک هغه ناس او خاندل ورپسې او د مسخري د پاره وتوی وی ټیک تا کنه آزاد به کوم خو ته اندازه سونه وته اوقیه یاد کړوي دومره سونه راوړه نو بیا به آزاد کم او بل دویم شرط می دادی چې مال یو باغ لګو د قجورو چې هغه کې 300 بوټي وي او بیا چې کله هغه قجوري شروع کی نو بس بیا به زما خادم ته ضرورت نی نو بیا به ته آزاد کم اوس 300 بوټي لګول او بیا به هغه قجوري کوي غرض دا چې دی پرې چې دا هغه ټوکې مسخري هغه کولې هغه زاده ونه خو ټوکې وکړه بس دا وتوی دا خبره دی ټیک ته او ټیک ته غواهانی په مقرر کړل او بس وعده وسره وکړه پیغمبر علی السلام تراغ یا رسول الله خبره خو می وسره بس وکړه انکریمنت می وسره وک ها یا رسول الله دا دونه سونه بز د کم زینه ورکو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وتوی الله شته کنه لک سات ناستو چا داسې دومره د انډې پومره یو سونی یو غون راوړه صدقه راوړه سلمان فارسی ته وی دا والا او مالک لدی ورشه وتوی دا قصره وتل شابه چې هغه تا ماته څومره یاد کړی دا کانی واچوه او دا اوتل دا مت در کوم چې هغه ته څومره او قیاسونه غوښتي وا چې د تل کې کی خو دا قدرت ته ګوره چې هغه انډه هغه عمره سونه هغه درانه شو او کانی اوچت شو هغه ته ډیره ملو شو بس هغه ته دا غونډه واخل دا غونډه ستا شو وی اوس هغه 300 بوټي وی هغه د تلګوم پیغمبر علی السلام ته یا رسول الله سبقوم پیغمبر علیه السلام متوی بوزغلی تیار کا چې ته بوزغلی تیار کی نو ماته وایا زب درشم او زب په خپل لاس او کرم پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام لاړ دوته را بوزغلی می تیار کړي 300 بوټي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د بوله بوټي ورکو پیغمبر علیه السلام بکارو 300 بوټي او کړل کاروندې پروازو کی بوټي او کارلو چې کال تیرې د هغه بوټي دومره غټ شوی چې هغه قجورې موکړې کال پس دا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام معجزه ده بس خو چې کال تیرې ده مالک ته وی دغه باغ دی ورشه وګوره قجورې پخې دي او د سونی قصه دې پوره شوی ده بس ماستا معاهده ختمه ز آزاد
هغه چې د دې کراماتو ته وکتل او هغه ته وکتل بس ټیک ته زه ته آزاد هغه آزاد کا یهودي. بیا راغی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره به جون دی پیغمبر علیه السلام سره تویرو اصحاب صفو کې بناستو علم ازدکو د علم دومره شوقي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نه بجدا کېدنه د بعض صحابه کرام لکه ابو هريره رضی الله تعالی عنہ هغه هم پیغمبر علیه السلام پسې کلک انخته او دا سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ دیو پیغمبر علیه السلام سره اروخو روایتو کې راځي وي داسې به پیغمبر علیه السلام سره اروخ ناستو چې کله بشپشوه ماسختن نرستو نو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خو غني بیبیانې وي نو اری بیبي د پاره خپل شپه مقرر و هغه بیبي به انتظار کو چې د ماسختن منځ شو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام به زر کور ته تو بس سملاسته و پیغمبر علیه السلام به سلمان فارسی سره ناستو او سلمان فارسی تپوسونه کوو د معرفت خبرې کوو لګیا اوسو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نه مسلو تپوسونه نو روایت کې راغلی دی وی هغه بیبي به وی چې نمبر زما دی د شپره باندې دی دقه سه تیری ما ته به نمبر ملو نشي دا څوک دی خدای خبر چې پیغمبر علیه السلام پسې انخته دی بیبیانې به وی خپه وي چې دا د ټوله شپه پیغمبر علیه السلام سره تیری دی دا څوک پیر راغلی دی بزرګ راغلی دی نو دی به داسې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره د شپې ناوخته پورې د سره به دا خبرې کول او مسائل تپوسونه به کول د دین هغه شوق او مینه او محبت او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره خو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام شاله نه د ځانه چې بس زما اوس د سره ټیم دی زما د سره ټیم دی زما خپل ټیمونه دي ته زوس بس خپل ودکیږه یا سبق وایا نه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام به نه پاسید په غزوه خندق کې سلمان فارسی ځان لو یو طرف ته مهاجر دي بل طرف ته انصار دي نو مهاجر وی سلمان فارسی زمونږ نه دی او انصار وی سلمان فارسی زمونږ نه دی پیغمبر علیه السلام منځ کې راو دانګل وی سلمان منا ومن اهل البيت سلمان فارسی د اهل بیت نه دی ستاسو نه دی نه د مهاجر نه دی او نه د انصار نه دی دا زما د اهل بیت نه دی قربانې وي د شاهي کورې پریخو مور او پلار په اصفهان او په ایران کې پریخو او بیا ما د ته وې څومره مزلې کړې وي راغلې او څومره سختې تیرې کړې وي او مدینه منورې ته راغلې او غلامي قبوله کړې وه د غلامۍ ژوند دې تیرو الله په وختونه راوستل د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د اهل بیت نه هغه وګرځو په خپل خله باندې دا مقام دا د قربانو برکت او چې هغه د قرباني ورکړي وي څوک چې د الله د دین د پاره قرباني کوي الله عزت ورکوي عزتمند او عزت ولا الله بیا دومره ورک چې د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په دور کې د مدائن گورنرو او دومره عاجز طبيعته وو گورنر ندا سلن پرتوک به چولیو نصف ساقه پوره پرتوک به اوچتو ادا سی ولن کمیز دومره به چولیو دا علاقه خلکو بور پوره خاندل وی عجیبه گورنر دی چې جامع هم نشته د غریبه او د فقیره جون دی تیراو خلکو بور پوره خاندل یو ځل یو حبشي سړیو هغه سره یو پاندو داسې د غیاو د وخو د بوسو د ارس چې هغه چې وکړه چې دا خو سم مزدور شانته دي د ته ویاله دا پاند را سره کوره پوري اوس نو پیسې به درکم بس دته هغه پاند پسرک او کوره پوري وسر رسو په لار روانو چاوتوي دا خو گورنر دی دا سکه د خدای بنداغه ته معافي غوښتوي حضرت ما خو نه پیژندل زه خبروم چې ته گورنري گورنر وسره پاند غشتي او کوړته وسره دا د عجز صحابه پیغمبر علیه السلام صحابه ټولم دقت تربیت او دغه کار حضرت بلال رضی الله تعالی عنہ قصه تاسو اور هغه څومره ملنګ او درویش ساړیو د مؤذن د پیغمبر علیه السلام په یو زمانہ کې د مدینه منورې گورنر نو په لار روانو خاندل به الکه خواشه پرې د لار گورنر ته لار پرې د گورنر در روان دي
ټوکې بیا گورنر یې پورې کولې هغوی گورنري څه کوله عیش او عشرت ژوند هغوی څه کو دا د صحابو ژوند دی عزتمندو سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د صحابو کې یو بهترین صحابي او علم کې دومره احتیاط کو اوه ابو هريره رضی الله تعالی عنہ نه زیات حدیث نقل دی هغه طالبو او دام طالبو خود کې دومره احتیاط د دنه پر روایتو کې صرف 50 یا 50 حدیث را نقل دي نور نشته د بچاته حدیث نه بیانول او خلق په منه کول وې د پیغمبر علی السلام حدیث نه بیانوي خیانت په پکې نه وشي دون احتیاط وکاو عزتمند دغه عاجزه دغه فقیره دغه تواضع دی مقام تر رسول نن دنیا سلمان فارسی پلارم څوک نه پیژني هغه د علاقې او لوی زمیدار او جاگیردار سړیو خو سلمان فارسی او ملنګ او درویش خدای هغه په دنیا کې وزلید او پیغمبر علیه السلام فرمایل وای کدا دین په سوریا ستوري کې وي نو وای د فارس خلکو براکوس کړي وي یا سلمان فارسی ته اشاره ده او یا امام ابو حنیفه ته اشاره ده امام ابو حنیفه هم د اصفهان د ایران نو الله ولدم را مقام ورک خلاصه د خبره ده د عزتمندو د صحابه واقعات د دې مقصد د لپاره بیانو چې دا غوي جون خپل کو عاجزي سلمان فارسی په جون کې عاجزي و من تواضع لله رفعه الله چا چې عاجزي وکړه الله به اوچت کی ومن تکبر وزعه الله سوچ غرور او تکبر کی الله به ذلیل کی عاجزي ځان کې راولو عاجزي سره بر الله لوی مقام راکي الله دې دغه صفت مونږ ټول کې پیدا کړي واخر دعوانا الحمد لله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار وصلى الله تعالى على خير خلقه سنت کوي خدای